پنجابیان د پښتنو او افغانانو ازار ووهل. دا چې په پنجاب کې د څه شوي جزئیات ویډیو پرې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پنجاب کې تر 80 ډېر کورونه او 19 کلیساوې سوځول شوي دي. د پاکستان پولیسو تر څېړنو وروسته پرون ویلي چې د پنجاب په جړانوالا ښار کې قهرجنو مسلمانانو د عیسویانو تر 80 ډېر کورونه او 19 کلیساوې سوځولي دي. د چهارشنبې په ورځ په جړانوالا ښار کې مسلمانانو تور پورې کړ چې دوه مسیحیانو قرآن کریم ته سپکاوی کړی دی. تر دې وروسته مسلمانانو د عیسویانو پر کورونو برید وکړ چې د پولیسو په وینا تر حملې مخکې عیسویان له خپلو کورونو وتلي وو. پولیس وایي چې په دې تړاو یې 2 عیسویان او 128 مسلمانان نیولي دي. په پنجاب ایالات کې پرون د عیسویانو په 3200 کلیساوو پولیسو پیره وکړه چې مسلمانان یې ونه سوځوي. بلخوا د افغانستان سرپرست حکومت وایي چین سره پر هر اړخیزه همکاریو باور لرو. په بیجینګ کې د افغانستان سفارت ویلي چې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د سویلي اسیا چین په اووم نندارتون کې په آنلاین بڼه وینا کړې ده. په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت په ټویټر پاڼه د سیاسي مرستیال پر حواله لیکل شوي چې سرپرست حکومت اقتصاد محوره سیاست لري او بهرنیو پانګوالو ته د اسانتیا برابرولو ته چمتو دی. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې سرپرست حکومت د ګاونډیو تر منځ پر متقابل درناوي باور لري او دا ډول نندارتونونه جوړېدل کولی شي چې د سیمې هیوادونو سره نږدې کړي. سیاسي مرستیال دغه راز ویلي چې له افغانستانه د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ګواښ نشته او د افغانستان سرپرست حکومت پر ښه ګاونډیتوب، متقابل درناوي او د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې باور لري. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې اړه مو راسره خپل نظریات کمنټ شریک کړئ او د تازه پراخه خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.